سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة. مقصد العبادة لله وحده. په صورت کی دا مسله وا چې عبادت به خاص د پاره د یو الله کوي، کاغه اقسام د عبادت وی، کاغه اجزا د عبادت وی، دا به محض د پاره د یو الله، دا بل هیڅ چا د پارم نه. داوه د صورت ذکر کی په آیت نمبر 4 کی ایاک نعبد، خاص تا عبادت کو د بل چا عبادت نه کو. تقسیم د صورت تقسیم دی په دریو حصو. اوله حصہ ړومبني 3 آیتونه. په اوله حصہ کې افعال د الله، حقوق د الله یا صفات د الله ذکر کوي 5. لله، رب، رحمان، رحیم، مالک، دا 15 اوصاف د الله دلته ذکر کیږي. بیا دویمه حصہ 4 نمبر آیت. په دویمه حصہ کې حق د الله ذکر کوي او حق د بنده. حق د الله ایاک نعبد، خاص تا عبادت کو د بل چا عبادت نه کو. حق د بنده ایاک نستعین، خاص تا نه امداد غواړو د بل چا نه امداد نه غواړو. بیا ورپسې 5 آیت نه تر اخره پوری پدې کې حق د بنده ذکر کوي او ورسره بیان کوي د فرق ثلاثه. حق د بنده اهدنا الصراط المستقیم، چې دی به د الله نه د صراط مستقیم سوال کوي، او ورسره فرق ثلاثه. یو انعمت علیهم، منعم علیهم چې پچا باندې الله انعام کړی دی یو. دویم غیر المغضوب علیهم، چې پچا د الله غضب شوی دی مغضوب علیهم. دریم والین، چې څوک گمراهان دي د حقیقي لارې نه. اوله حصہ زمونږه شروع ده. په اوله حصہ کې اول آیت مونږه مفصل بیان کړی دی الحمدلله رب العالمین. په دې باندې مونږه وضاحت کړی دی چې 2 اوصاف د الله یا 2 حقوق د الله یا 2 افعال د الله مونږه ذکر کړیو. یو لله، چې الله رب کریم الہ دی، یعنی خالق دی در یو شیز. دویم نمبر رب، پالون کې هم دی د هر یو سیز. نو چې خالق دی پیدا کوي، نو رب هم دی پالی هم. نو دا 2 اوصاف مونږه ذکر کړیو په وضاحت سره. اوس نننی سبق کې الرحمن الرحیم، دا دویم آیت دی د دې اولی حصے. په دې آیت کې 2 نور اوصاف یا 2 نور حقوق یا 2 نور افعال د الله کریم ذکر کیږي، چې کم 3 او 4 نمبر دی. 3 نمبر وصف یا حق د الله یا فعل د الله هغه رحمان په دې 3 ولیکي. بیا ورپسې رحیم دا 4 نمبر حق د الله. نو په دې آیت کې دا 2 نور صفات د الله ذکر کیږي. اول د دې آیت د رستنه آیت سره ربط ګورو، ریلیشنشپ ګورو، چې دا ولی د رب العالمین پسې الرحمن الرحیم ولګولو. د دې څه وجوهات دي؟ د دې اول ربط رستو صفات د الوهیت د الله ذکر شو په لله سره، او ربوبیت د پاره د الله ذکر شو پر رب سره،
اوس دلته صفات راوړي د رحمانیت رحمان و رحیم سره، نو اشاره دی ته کوي چې هر کله خالق الله دی، چاغي کې اشاره وا لله ته، پالون کې الله دی اشاره وا رب ته، نو ورسره اوس دلته وی رحمان رحیم نهایت مهربان هم دی. که خالق دی که پالون کې دی نو ورسره مهربان هم دی په دې مخلوقاتو. دی وجی الرحمن الرحیم رب العالمین پسې ولګولو. دویم ربط د دې آیت د رستو سره، رستو صفت ذکر شده الله چې هغه الہ لله کې ورته اشاره وا. رستو صفت ذکر شو د الله رب کریم چې هغه الہ معنی سوا چې حاجت رفع کون کې دی دا هر یو مخلوق. بیا ورپسې بل صفت ذکر شده الله چې رب هم دی، یعنی پالی هم دا مخلوقات. نو سوال دا راتلو چې آیا دا حاجت پوره کول او دا پالنه کول د مخلوقاتو دا چا په الله باندې په زور مقرر کړی دي چې هغه به خامخا مخلوقات پیدا کوي او هغه بیا پالی هم؟ نو دلته یو جواب وشو په رحمانیت سره چې نه دا په چا په زور نه دي مقرر کړي، بلکې هغه په خپل رحمان الرحیم دی ځکه پیدا کوي او هغه پالی. نور ربطونه هم جوړیږي، دا دوه ربطونه ډیر دي. اوس منګه خبره کو د الرحمن الرحیم چې د دې دوانو الفاظو ماده اشتقاق څه شی دی. ماده اشتقاق یعنی اوریجن د دې د ډرایویشن څه شی دی، د کم ځینه دا اخذ شوي دی اغستې شوي. چونکې رحمان الرحیم ماده اشتقاق به ګورئ د دوانو به یوي دی وجې دوانه یو ځای ذکر کوو. نو ماده اشتقاق هیډنګ ورکوي. نو د رحمان الرحیم ولیکئ ماده اشتقاق چې مشتق د کم ځینه دی. رحمان او رحیم دا مشتق دی د رحمت نه. معنی د رحمت څه شی دی؟ مهربانی. یا د رحمت معنی څه ده؟ احسان د الله یا انعام د الله. مختلفې معنی دي. نو د رحمت معنی ده د الله مهربانی، د الله احسان. خدا به دغه مخلوق په شان یاد ساتي مهربانی او احسان نوي کم چې د زړه غریقت ته ویلی شي. ځکه دغه دوانه صفات چې ذکر شوي دي د الله رحمان او رحیم، دا دوانه په مبالغه سره ذکر کیږي، یعنی په دوانو صفاتو کې مبالغه ده. نو دا د مخلوق نه څه شو؟ جدا شو. نو ماده اشتقاق د دې دوانو سره وته رحمت، مهربانی یا احسان د الله. اوس دا نوٹ کئ چې هر کله ماده اشتقاق د دې دوانو صفاتو د الله یو شو، یعنی دا دوانه صفات هم د یو ځینه اغستی شوي دي، نو بیا دوانو کې فرق څه دی؟ په دې به موږ اوس بحث کوو. ځکه دا سوال راځي دلته، دا اعتراض هم راځي چې هر کله ماده اشتقاق د دوانو یو شي، رحمان او رحیم دوانه د رحمت نه واغستې شو، نو بیا خو مانم یو ده د دوانو. نو بیا فرق څه شو په دوانو کې چې دوانه جدا جدا ذکر که یو به ذکر کړو کنه. نو اوس منګه فرق وایو د رحمان او د رحیم. دی وجې تاسو اوس هیډنګ ولیکئ فرق په منځ د رحمان او رحیم. اول فرق، رحمان یاد ساته دا په وزن د فعلان راځي. چې کله تاسو عربي ژبه زده کوئ نو پاغي کې د هر یو لفظ د پاره خپل وزن وي، اوزان وي. چې یو لفظ ته ادا کې نو هغه په کم وزن سره ادا کې، نو هغې د پاره یو لفظ د عربي چې کوم علما دي هغې ذکر کړي وي، نو په هغه طریقې سره هغه الفاظ ادا کولی شي. نو رحمان دلته په وزن د فعلان دی. او دا یاد ساتي چې کم لفظ په دی وزن وي هغې کې کثرت وي. کم لفظ چې په وزن د فعلان راشي دا قاعده زده کوي، نو پاغه لفظ کې کثرت وي. کثرت څه ته وي؟ ډیروالی ته. نو معنی موږ سره څه شوه د رحمان؟ چې ډیر زیات مهربان بادشاه.
او رحیم دا په وزن د فعیل راغلی دی. فعیل، فا عین یا لام فعیل. دا یاد ساتي چې کم لفظ په دی وزن وي نو هغې کې تکرار وي، یعنی بیا بیا مهربان. نو یو فرق د دواړو په منځ کې منږ ته ظاهر شو چې رحمان معنی زیات مهربان او رحیم معنی بیا بیا مهربان. په یو کې کثرت شو، په بل کې سره راغی مونږ سره تکرار راغی. دا یو فرق. دویم نمبر فرق، رحمان په وزن د فعلان امغه رنګ فرق ذکر کوو. قاعده مغه ده، رحمان په وزن د فعلان دی او دا یاد ساتي په دې کې عمومیت هم وي، معنی عام هم وي. یعنی دلته موږ سره د رحمان معنی بسوي عام مهربان، یعنی دا هغه مهرباني ده چې دا عام دی په تمامو مخلوقاتو باندې. او مفسرین بیا د دې داسې معنی کوي هو المنعم علی جمیع الخلق، هغه ذات چې هغه انعام کوونکی وي، منعم وي علی جمیع الخلق په تمام مخلوقاتو باندې. یعنی دا رحمت د الله دا به عام وي. نو چې کله رحمت عام شو نو دې ته څه ویلی شي؟ رحمان. او رحیم بر وزن فعیلو دې کې خصوصیت وي، معنی خاص مهربان. نو رحمان عام مهربان شو، مهربانه عامی ایت رحمان وی. او رحیم خاص مهربان چې مهربانی پچا خاص وی هغه تسوی رحیم وی. علما معنی کوي هو المنعم علی المؤمنین خاصه، هغه ذات رحیم ویلی شي چې داغه نعمتونه وی په تمام مؤمنانو باندې خاصه خاص. نو رحمان معنی مونږ سره دویمه، الرحمن عام مهربانو والا، الرحیم خاص مهربانو والا. اولا معنی سوا الرحمن زیات مهربانو والا، الرحیم بیا بیا مهربانو والا. دویمه معنی الرحمن عام مهربان او الرحیم خاص مهربان. معنی به بیا رستو کو فی الحال فرق یاد کی. دریم نمبر فرق د رحمان او د رحیم په منځ کې. رحمان معنی کوي یو تفسیر دی، تفسیر قاسمی په نوم دی، ته محاسن التأویل هم ویلی شي. محاسن التأویل تفسیر قاسمی هم ورته وی، بهترین تفسیر دی. هغه د رحمان معنی کوي هو المنعم بجلائل النعم. رحمان چاته وی؟ هو هغه ذات ته المنعم چې نعمت کوونکی وي، بجلائل النعم، جلال معنی لوی، بجلائل النعم په غټو غټو نعمتونو سره. رحمان هغه ذات ته وي چې هغه غټ غټ نعمتونه په خلکو کوي، لوی لوی نعمتونه کوي. او رحیم معنی کوي هو المنعم بدقائقها. هو المنعم، رحیم هغه ذات دی المنعم چې هغه نعمت کوونکی دی، بدقائقها په وړو وړو نعمتونو سره. چې څوک واړه واړه نعمتونه هم کوي نو هغه ذات ته څه ویلی شي؟ هغه ته رحیم وی. نو دا دریم فرق شه د رحمان او د رحیم، چې رحمان هغه ذات ته وی چې هغه لوی لوی نعمتونه کوي، رحیم هغه ذات ته وی چې هغه واړه واړه نعمتونه هم کوي. څلورم نمبر فرق، رحمان هغه ذات چې بالفعل کائنات باندې رحم کوونکی دی، یعنی دای فعل دی چې په تمام کائنات په تمام دنیا باندې هغه څه کوي؟ رحم کوي. او رحیم دا رحم کول داغه صفت ذاتی دی، دای صفت دی. رحمان چې هغه ذات ته وي چې بالفعل په کائنات باندې رحم کوونکی وي، دای فعل وي دا رحم کول. او رحیم هغه ذات چې داغه صفت وي رحم کول. دغه فرق هم محاسن التأویل والا ذکر کوي. پنځم نمبر فرق، رحمان چاته وي؟ دا ښکلی معنی د لږ واورئ. تفسیر خازن دا معنی کوي د رحمان. رحمان چاته وي؟ من یکشف الکروب. رحمان من هغه ذات ته وي یکشفو چې لرې کوي الکروب، د کرب جمع، کرب مصیبت ته وي. من هغه ذات یکشف الکروب چې لرې کوي مصیبتونه، هغه ذات ته څه وي؟ رحمان. رحیم چاته وي؟ من یغفر الذنوب.
هغه ذات یغفر الذنوب چې بخي الذنوب ګناهونه. نو رحمان چاته وی؟ هغه ذات چې هغه مصیبتونه لري کوي. رحیم چاته وی؟ هغه ذات چې هغه ګناهونه معاف کوي. بل فرق هم په دې کې وګورئ شپږم. رحمان چاته وی؟ رحمان هغه ذات ته وی بتبهین الطریق چې هغه بیان د لارې کوي، د هدایت د لارې. رحمان چاته وی؟ هغه ذات بتبهین الطریقی چې هغه بیان د څه شي کوي؟ د هدایت د لارې. او رحیم چاته وی؟ بالعصمت والتوفیقی چې هغه بیا خلقو له توفیق ورکوي د هدایت د لارې. نو لنډو الفاظو کې رحمان او رحیم په منځ کې شپږم نمبر فرق سره راغی موږ سره چې رحمان هغه ذات ته وی چې هغه د هدایت د لارې بیان کوي، او رحیم هغه ذات ته وی چې بیا خلکو له په هغه لارې باندې د تلو توفیق هم ورکوي. نو دا فرق هم دی په منځ د رحمان او رحیم. یو بل فرق هم پکې وګورئ آخري، نورم ډیر زیات دي، دا و فرق به ډیر زیات وي تاسو دپاره. رحمان هغه ذات ته وی، دا هم ښکلی معنی ده. رحمان هغه ذات ته وی اذا سئل اجابه چې کله د هغه نه سوال وشي د یو څیز هغه یې پوره کړي، هغه ذات ته رحمان وی. رحمان چاته وی؟ هغه ذات اذا سئل اجابه کله چې سوال د هغه نه وشي هغه قبول کړي، هغه ذات ته رحمان وی. رحیم هغه ذات ته وی یغضب ترکه چې د هغه نه څوک نه غواړي ترکۍ غوښتل نو هغه غوسه شي. رحیم چاته وی؟ هغه ذات ته یغضب ترکه چې هغه نه څوک نه غواړي نو هغه په غضب شي، هغه غوسه شي. نو د رحمان او رحیم په منځ کې وم فرق سره راغی. رحمان هغه ذات چې د هغه نه سوال وشي هغه یې فی الفور قبول کړي. رحیم هغه ذات چې څوک ته سوال نه کوي نو هغه په غضب شي، غوسه شي. او احادیثو کې هم دې ته اشاره ده، لکه د ترمذي حدیث دی، ابو داود او ابن ماجه دا حدیث ذکر کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله په باره کې ویستحیی من عبده، حیا کوي د خپل بنده نه، اذا رفع الیه یدیه کله چې پورته کړي دی الله ته خپل دواړه لاسونه، ان یردهما صفرا چې الله هغه خالی پرېږدي نو الله د دې نه حیا کوي. چې کله بنده الله ته لاسونه پورته کوي، خو یاد ساتئ سره د شرایطو او ضوابطو چې کوم د دعا دپاره ذکر دي، نو الله کریم له حیا ورزي دغه وخت چې بنده له لاسونه خالی راښکته کی. بعض احباب وی په دعا کې لاسونه پورته کول نشته، نو اذا رفع الیه یدی څه معنی ده؟ نورم داسې مقامات دي انشاءالله ځای په ځای به ذکر کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کې باقاعده لاسونه پورته کوي. نو چې کله بنده لاسونه الله ته پورته کی یعنی ست یې وغواړي الله هغه قبول کی. بیا ورپسې بل حدیث هم دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دام ترمذی ذکر کوي، وانه من لم يسأل الله يغضب عليه، شان دا دی څوک چې سوال نه کوي د الله نه، الله په هغه کس باندې غصه کیږي، د الله غضب به شروع کیږي. نو یاد ساتئ دا بهترین ښکلی معنی ده. رحمان هغه ذات ته وایي چې کله د هغه نه سوال وشي هغه قبول کړي. رحیم هغه ذات ته وایي چې هغه نه سوال څوک نه کوي نو هغه په غوسه شي. نو د الله نه زیات سوال کوئ، ښه د الله نه کوشش کوئ، غواړئ، هر وخت غواړئ، الله ته جاړئ، الله په دې خوشحالیږي، الله په دې خفه کیږي نه، الله نه غواړئ. ښه دا منګه وہ فرق ذکر کا په منځ د رحمان او رحیم. اوس اعتراضات هم راځي په دې رحمان او رحیم باندې، نو کوشش کوو چې د قرآن په کم آیت باندې اعتراض راځي چې منګه د هغې جوابات زده کړو. دا هم د قرآن کریم یوه طریقه ده، چل ښیي ځای په ځای انشاءالله د دې بیان به زه تاسو ته سورة طه کې دلیل ښیم چې الله موږ ته د دې چل ښیلی دی چې تاسو هغه آیتونه چې په هغې اعتراض راځي د هغې جوابونه روباسئ. د مخکې نه به ته ځان ورته تیار ساتې. نو موږ به خپل کوشش کوو چې کوم ځای کې اعتراض واردېږي د منکرینو د وجې یا د فرق باطلو د وجې چې موږ دی جواب کولی شو. نو اعتراضات هیډینګ ورکوي، یو دوه اعتراضونه دي او د هغې جوابونه، بیا پس د هغې نه به رحمان رحیم باندې وضاحت شروع کړو. اول اعتراض،
د عربو لغت یا د هغې اسلوب چې موږ وګورو نو هغې کې یاد ساتئ ترقي د ادنا نه اعلی ته وي. معنی د دې خبرې عرب دغه وایي د هغې اسلوب دا دی چې کلم تاسو کلام کوئ نو د ادنا نه شروع کوئ اعلی ته ورشئ. د وړوکې نه به شروع کوې په طرف د غټ به ځي. لنډو الفاظو کې مې پوه کړي. او داسې وایي نه دی پکار چې څوک د اعلی نه ادنا ته راځي. دا د عربو اسلوب دی، دا لغت عرب همدغه طریقې کاري. خو دلته موږ فرق دریم نمبر فرق ووې که تاسو ته یادي چې رحمان هغه ذات ته وي چې هغه غټ غټ نعمتونه کوي، رحیم هغه ذات ته وي چې هغه واړه واړه نعمتونه کوي. نو دلته خو هغه اسلوب عرب د هغې لحاظ ونه شو، دلته خو د اعلی نه ادنا ته راغی، یعنی تنزل شو د اعلی نه ادنا ته. د اعلی نه ادنا ته کوشو، د غټ نه وړوکي ته کوشو. حالانکه پکار څنګه چې د وړوکي نه غټ ته تللی وي، څنګه الرحیم او بیا ورپسې الرحمن پکارو، الرحیم الرحمن پکارو. نو دا اعتراض به خلک کوي چې د عربو خو دغه اسلوب دغه طریقې کار وي چې هغې د ادنا نه اعلی ته ځي. خو دلته قرآن کریم وګورئ د اعلی نه ادنا طرف ته ورغلی دی. اول اعلی ذکر کړی دی الرحمن، بیا ورپسې الرحیم ادنا یې ذکر کړی دی. نو د دې جوابات امید دی چې تاسو په اعتراض پوه شوي. جوابات د دې ولیکئ. جواب اول، دلته رحمان مقدم شو، یعنی مخکې شو د رحیم نه. رحمان مقدم شو د رحیم نه ځکه چې څنګه الله علم ذاتی علم ذاتیو یا اسم ذاتیو لغیره نو، لکه وروسته مونږ ووې الله لله کې مونږ د الله وضاحت وکړو که نه. هلته ما تاسو ته ویلو چې الله دا د رب کریم څه شی دی؟ اسم ذاتی دی یا علم ذاتی م ورته ویلی شي. نو څنګه چې الله علم ذاتی یا اسم ذاتی وي لا لغیره، دا غیر د پاره نه وي، بغیر د الله نه بل چا د پاره نشي استعمالولی. نو همداسې رحمان یاد ساتئ دا وصف ذاتی دی ښه، دام لا لغیره وي، دا به بل چا د پاره نه استعمالی. څنګه چې الله دا جواب زده کوي. رحمان ولی مقدم شو؟ رحمان ځکه مقدم شو د رحیم نه ځکه چې الله څنګه علم ذاتی یا اسم ذاتی دی، همداسې رحمان صفت ذاتی دی، وصف ذاتی دی. او د رحیم اطلاق یاد ساتئ په مخلوق کیږي، نو دی وجه رحمان مخکې کړی دی او رحیم وروستو کړی دی. بیا یې واورئ رحمان مقدم شو د رحیم نه ځکه رحمان دا د الله رب کریم وصف ذاتی دی، دا بغیر د الله نه بل هیڅ چا دپاره نشي استعمالی دی. او رحیم د دې اطلاق په مخلوق باندې کیږي، لکه سورة التوبه 130 کې براشي بالمؤمنین رؤوف الرحیم، د رسول الله سلام بارک وي چې هغه څه شی دی؟ رحیم، مهربان دی. د دې اطلاق په مخلوق کیږي، نو ځکه رحمان مقدم که رحیم څه که مؤخر که دا یې رستو که. دا یو جواب. دارنګ سورة بنی اسرائیل آیت نمبر 130 کې قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، دا الفاظ و تاسو ګورئ که روباسې ځان له وی ګورئ. سورة بنی اسرائیل آیت 130 110 پاغي کې الله ذکر کوي قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، رو بلی الله رب کریم پس شي په اسم ذاتی د الله چې هغه څه شی دی؟ الله. او ادعوا الرحمن یا رو بلی آغا پا کم یو صفت؟ پا صفت ذاتی چې هغه څه شی دی؟ رحمان دی. التبم انشاءالله زه بیا تاسو ته ثابتوم د مفسرینو د علماو په اقوالو چې دا الله څنګه بل طویل نشتا، دا رحمان بل طویل دا هم نشتا، د دې اطلاق هم په مخلوق باندې نشي کېدی. نو دی وجه دا خبره یاد کئ. د عبدالرحمن بابا په باره کې اکثر خلک رحمان رحمان کوي، کوشش دا کوي چې دا غلطي د ځان نو باسي. څنګه چې الله د الله رب کریم اسم ذاتی دی بل نشي ویلی، رحمان د الله په صفاتو کې داسې وصف دی چې هغه ذاتی دی، دا بل دپاره نشي ویلی. نو رحمان ځکه مقدم شوی دی د رحیم نه. دویم جواب د دی
رحمان مقدم شو او رحیم مؤخر شو، یعنی رحمان مخکې شو رحیم رستو شو. دا ولی دلته د اشعارو هغه قافیه به تاسو ویلي هم آواز الفاظ، په اشعارو کې اکثر هم آواز الفاظ راځي، هغې ته قافیه وي. نو هغې کې تاسو ګوري په هغې کې د هم آواز الفاظو اکثر شاعران څه ساتي؟ خیال ساتي. چونکې قرآن کریم په یو داسې معاشره کې د دین نزول کېده، په داسې ځای کې چې هلته د خلکو ټول رجحان سوچ په هغه وخت کې څه ته اشعارو ته. نو قرآن کریم الله کلام داسې کولو چې هغه خلک به څه شو؟ دا به واورېدو، حیران به شو، ایمان به راوړو. نو قرآن کریم تاسو ګوري رؤوس الآیات د دې صورت وګورئ، رب العالمین، رحمان الرحیم، مالک یوم الدین، په دې اخره کې وګورئ عالمین، رحیم، الدین. نو داغه قافیه لحاظ کړی دی. نو دی وجه رحمان څه شو؟ مقدم شو، رحیم مؤخر شو. دریم جواب، رحمان ولی مخکې شوی دی د رحیم نه؟ لدفع الوهم، دې دپاره چې وهم په دې سره لرې شي. وهم څنګه راتلو؟ رحمان منګه مانو که لوی لوی نعمتونه کوونکې، هغه څوک چې لوی لوی نعمتونه کوي. نو دلته وهم راتله، سوال راتلو چې لوی لوی نعمتونه خو هغه کوي، نو دا واړه واړه څوک کوي؟ نو الله رب کریم هغه ذکر که څه سره؟ رحیم سره، چې واړه واړه هم هغه کوي. نو دلته څه وکړه؟ دلته کلمه د رحیم رستو ورپسې ذکر راوړو او رحمان مخکې که چې دلته کلام څه شي پوره شي چې لوی لوی نعمتونه هغه د الله د جانبه وي. نو یاد ساتئ دا واړه واړه هم د چا د جانبه به وي؟ دا به هم د الله د جانبه وي. نو دا درې جوابات شو، نور هم شته جوابات د دې یو اعتراض. دویم اعتراض ولیکئ. دویم اعتراض، دویمه شبهه چې کله کله به در باندې څوک کوي چې صفات رحمان او رحیم رستو تسمیه کې هم ذکرو، نو دلته دوباره څه ضرورت و؟ دا اوس یو اعتراض دی چې خلک در باندې کولی شي چې بسم الله الرحمن الرحیم الته صفات د رحمان او د رحیم ذکرو، نو بیا واپس په دې سورة الفاتحه کې الرحمن الرحیم راوړو څه ضرورت و؟ دا تکرار ولی؟ نو د دې جوابات ولیکي. جواب اول، د احناف و مسلک دا دی، تفسیر مدارک کې امام نصفی رحمت الله علیه هم ذکر کې، هغه حنفی و کلک، هغه وی تسمیه یعنی بسم الله الرحمن الرحیم دا جز نه دی د سورة الفاتحه، ځکه دلته ځان له څه شی راوړي الرحمن الرحیم. نو دې سره بالکل هغه سوال ورته څه رد که چا په تاسو باندې اعتراض وکړو چې دلته رحمان الرحیم تسمیه کې او رحمان رحیم فاتحه کې دا خو تکرار شو، نو تاسو ورته چې تسمیه ځان له کلام الله بنده، فاتحه ځان له صورت دی. دا د احناف و مسلک. دا یو جواب. دویم جواب، رستو تسمیه کې الرحمن رحیم مونږ ووې، چونکې د تسمیه بسم الله کې دا با د استعانتو او رحمان رحیم دی د پارسو علتو، نو دلته اوس الحمدلله الوهیتو، رب العالمین کی ربوبیتو، نو رحمان رحیم هغې دپاره علت شو. دا هم ښکلی جواب دی. ګوره تسمیه کې بعد استعانتو د امداد غوښتو، نو ورپسې الرحمن رحیم چې په بسم الله کې راوړو، نو هغې دپاره څه شو؟ علت شو چې خلک ته امداد ځکه غواړي چې هغه رحمان رحیم دی. اوس دلته الحمدلله کې مونږ الوهیت وی، رب العالمین کی مونږ ربوبیت ویل، نو رحمان رحیم دی د پاره څه علت شو چې الہ څنګه دی، پالون کې څنګه دی، خالق او پالون کې څنګه دی، دا چې هغه رحمان رحیم دی. دا دویم جواب شو. دریم جواب یاد کړئ، رحمان او رحیم د دې تکرار ولی شوی دی په تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم او سورة الفاتحه کې؟ دا ځکه چې دلته ترغیب دی بعد ترهیب، ترغیب ورکړی دی په الرحمن الرحیم سره بعد ترهیب، پس د ترهیب د یرولو نه، لکه الحمدلله رب العالمین دا د الله لوی لوی صفاتو د جلالت صفات ذکر شو الحمدلله سره چې ټول صفتونه د خدای توب لله خاص الله د پاره دي کې جلالت.
رب العالمین پالون کې د تمام عالمونو وضاحت مونږ کړی سوره عالمونه دي د هغې پالون کې هم د دې کې جلالت نو دا خو ډیر عظیم او زورور ذات دی نو دا د پاره د ترغیب ذکر کو نو ورپسې فوراً راوړو رحمان رحیم ترغیب ذکر که د جمال صفتیم ذکر که چې بالکل عظیم ذات دی لوی ذات دی خو ورسره رحمان رحیم هم دی رحمان رحیم هم دی او دا طریقه یاد ساتئ د قرآن په نورو مقاماتو کې مشته یو آیت وګورئ په دې باندې همدغه موضوع وایو بیا ختموخه سورة الانعام آیت نمبر 133 سورة الانعام 133 وګورئ هلته هم څه شی دی ترغیب بعد الترهیب ترغیب بعد ترهیب سمانه ترغیب شوق پیدا کول بعد ترهیب پس د یرولونه لکه څنګه چې په دې سورة الفاتحه کې دی سورة الانعام شپږم نمبر سورت آیت نمبر دی 133 ښه 133 دیکھیم ترغیب بعد ترهیب وربک الغنی ذو الرحمہ وربک او ربستا الغنی بے پرواہ دے دا اوس هغه ترهیب شو بے پرواہ دے ګوره هیچا پروا نه کوي ذو الرحمہ خاوند مهربانتیا دی دا غ ترغیب شو چې مهربان هم دی ښه تش غنی نه دی مهربان هم دی نو دلتم سو ترغیب بعد الترهیب او دا یاد ساته کله کله قرآن ترهیب بعد ترغیب ذکر کوي ترهیب ذکر کوي بعد ترغیب لکه تاسو ګورئ څنګه چې دلته موږ ذکر ک دې دپاره سورة الحجر وګورئ سورة الحجر آیت نمبر 150 او 50 نمبر آیت سورة الحجر سورت نمبر دے 15 آیت نمبر دے 150 او 50 نبع عبادی انی انا الغفور الرحیم دلتا اول سشے ذکر کئی دلتا اول ترغیب ذکر کئی بیا اور پسی ترہیب ذکر کی نو ترہیب بعد الترغیب داغی الٹ لاڑ نبع عبادی خبر ورکا زما بندگانو تا انی انا الغفور الرحیم یقینا زیم بخون کے مہربان اولی ترغیب ورکڑے دے دلتا چیزم مہربانیم بیا مخی وان عذابی هو العذاب العلیم او بیشک عذاب زما غد عذاب دیر لوی بیا ترغیب ورکڑے دے قرآن کله کله داسې کوي چې اول ترغیب ورکوي بیا ترهیب ذکر کوي اول د رحمت بیان کوي بیا د عذاب بیان کوي او کله کله داسې کوي لکه فاتحه غوندي چې اول د ترهیب بیان کوي یرول کوي بیا ورپسې څه کوي د ترغیب بیان کوي شوق پیدا کوي یو بل صورت هم وګورئ دې دپاره سورة المؤمن سورة المؤمن آیت نمبر دے 3 سورة المؤمن 3 نمبر آیت سلوختم سورت تخا سلوختم نمبر سورت 3 نمبر آیت غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول غافر الذنب بخون کے دے دا گناہنو نو دا شو ترغیب شو وقابل التوب قبلون کے دے دا توبی دا شو ترغیب شو شدید العقاب سخت عذاب والا دے سخت عذاب والا دا شو ترہیب شو کلا کلا اول څه ذکر کی ترغیب بیا اور پسی ترہیب خو دلته فاتحه او انعام کې تاسو ولستو چې اول څه ذکر ک ترہیب بیا اور پسی ترغیب دا موږ سره دریم جواب شو دغه اعتراض چې صفت د رحمان او رحیم تسمیه کې هم او صفت د رحمان الرحیم دلته فاتحه کې هم نو مونږ تسمیه کې د استعانت بعد پاره راوړو چې امداد به ولی غواړو ځکه چې رحمان رحیم دی او په سورۃ الفاتحه کې ولی راوړو ځکه روستو ترغیب ورک لله دې رب دې نو دلته ترغیب په ورکولو الرحمن الرحیم هم دی سلورم جواب لیکي تسمیه کې ذکر د رحمان رحیم بغیر د ذکر د منعم علیه یعنی تذکرہ کې رحمان الرحیم ذکر کولو خدای نه ذکر کولو چې دا نعمتونه به پچاوي اوس دلته
ذکر دی د رحمان او د رحیم سره د منعم علیه چې په چا باندې نعمتونه دي لکه العالمین ذکر کړو عالمین کې ټول مخلوقات داخل دي نو الله په چا رحمان و رحیم دی په عالمین باندې نو ځکه دلته الرحمن الرحیم بیا راوړو په دې څلورم ځان پوهی کې په تسمیه کې رحمان رحیم ذکر کړو خو منعم علیه څوک نو چې په چا باندې دی د الله د رحمتونه نو فاتحه کې ذکر وړو د عالمین ذکرو چې عالمین کې تمام مخلوقات دي نو په تمام مخلوقاتو باندې د الله د رحمانیت او د رحیمیت آثار دي یا پنځم جواب دی د پاره لیکي اخیری دلته اول کې الوهیت لله ورپسې ربوبیت رب نو رحمان رحیم دا ورله علتونه شو چې لله د الوهیت ټول صفتونه الله لدي رب پالون کې د ټولو مخلوقاتو هغه دی نو دا ولی ځکه چې الرحمن رحیم دی دای ورله علتونه ذکر کولو دی وجې نو منګه نننی سبق کې وضاحت پسو کوم په الرحمن رحیم چې دا مشتق د څه نه دي او د دې دواړو په منځ کې فرق څه دی او چې کم اعتراضونه په دې باندې واردېده سره د جواباتو مونږ هغه ذکر که بقایا په دې آیت کې څه پاتې نه شو انشاءالله الرحمن او الرحیم باندې څه آیات دي څه احادیث دي هغه به سباني سبق کې وایو د آیت به ختم شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین